یو سړی د چا ښځه یې کړې وه چې ښځه یې کړې وه نو کوتک به یې راواغستو د هغه سړي قبر له به ورغی او پرې راباندې به یې ویلې مال به دې خورم په کور کې به دې اوسېږم ستا ښځه به زما ښځه یو تا به وهم نو که سیرام کړه والله که یې پرېږدم خو ستاسو دوا په کار ده درته مې ویلي دي چې د بجلیګر ملا ژوند د اوښانو کاروان دی اوښ چې په کم کلي ورشي سپي ورپسې شي سپي ورپسې غاپي خو اوښ په رفتار کې فرق نه راځي د پاکستان سپي به زما رفتار خرابولی نه شي په 43 کاله کې د پاکستان سپو زما رفتار خراب کړی نه دی او نه به انشاءالله ته ژوند خراب کړي زما په خپل خدای اعتماد دی او په خپل خدای مې بروسه ده او چې څه مې په دې اړه راځي وایم به مرګ مې د خدای په لاس کې دی او ژوند مې د خدای په لاس کې دی رزق مې د خدای په لاس کې دی وجنی به مې خدای او پیدا کړی خدای ما خو اخر کې درته وایم چې د جمعې ورځ ده او د خدای لوی ورځې ته وګورئ چې قرآن او حدیث ته سرونه ټیټ کوي قرآن او حدیث خپل ایمان جوړ کوي کینی هغه ځای به خراب شي چې چرته ټول عمر تېروي د پیغمبر خوب پاتې شو به درته بلې جمعې ته ووایم چې پیغمبر ته په خوب کې الله یو 3 څیزونه ښودلي دي عقل به مخوځي سکینه جان نامه پکې ته پوه هم نه چې سکینه څوک وه مریم څوک وه فاطمه څوک وه عایشه څوک وه نو زمونږ په ښځو دا نامې شرمېدلي دي او په مونږ دا نامې شرمېدلي یو سړي ما ته ما په خپل زوی ابوبکر نامه ایښې مالا چېرته دی زوی دی ویل هغه خو په لنډن کې دی وایي ته د دغه زوی کپره مال وخورې ویل سبق وایي مال ابوبکر دی لنډن ته لېږلی دی کور دی وران شه چېرته مدینه منورې ته به دې لېږلی دا خلق دی او دا قوم دی داسې ما یو سړی راته وی کوواټ نه یو سړی جمعې مانځله دلته راځي مال تکلیف مه کوه یار ملته کوواټ کې مونځ کوه زمونږ څه ګډې وډې خبرې دي قسم په خدای دی چې کله ځان ته مې غوسه راشي چې دا زه کم ملک کې اوسېږم کم ملک کې لګیا یم د کمې زمانې خبرې کو دلته مې جمعې مونځ وکړو بار ووتمه یو سړی ما ته وایي دا مونځ تا ورکو دلته مالا ما ته وایي ته خو ما ته پاگل ښکارې مال ولې ویل ته خو لیونې ته د خدای مقابله کې زه غصه شوم ورته ما ته ویل غصه کېږم زه ډاکټر یم د خدای قانون دا دی چې کل یوم بتر یو ورځ به د بلې نه بتر او ته په تقریر کې لګیا وې بهتر کولو دی ویل داسې وایه چې خدای د دې قوم ښکرونه وکړي په څلور بولي کې لکۍ وکړي بیړي غرقه کړي وی داسې تقریر کوه تا لګیا وې چې داسې نیکان شي داسې نیکان شي داسې نیکان شي دا یې ستا ویله نیکه چې د قبر نه روزیم نیکان به نه کړي او رانه یې منډه کړه یاره چې سوچ مې وکړو مال والله خبره یې ټیک کړه چې دا نیکان کېده خو تصور مه سوات یو سړی پر بله ورځ راغلی ما ویل که تاسو خو بې نظیرې ته ډېر خلق را جمع شوي وایي وایي نه جي هسې کتولی راغلي مالو مبارکم شه هم لیده بله او هم لیده مال ته تاسو داسې خلک ته پوه شوې خو خبره دا ده عزیزانو چې مونږ د پیشو وروڼه یو بد آخري ټکی واورئ وایي پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پیښ پیشو ټول وایي دا ټکی پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پیښه دا کچاله لیکل ورځي ځان سره یې ولیکئ پیشو تر هغې پورې شیخ ای چې په مږو نه یي پیښه مونږ پیشوګانې یو داسې عجیز ونی الله 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 ته ورته یو سلو لوټ خو داسې وغورځوه چې جومات نه باروز یا ورته چېرته یو ځوانه ښځه مخامخ که الله 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 ټیک شو
ته ورته پردی مال لکېده چې د شپې پې پنځه ډمې ګډې شوي دي هغه د دیګ غوښه خو وله لږه راوړه داسې شیخ صاحب دا ډېره ښه غوښه ده ښه الله 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 تاسو داسې یې که نه ټینګ شوئ تاسو په کلو کې د دنیا ډمتوبونه کنجرتوبونه چې پې شوي هغه روټوله ځئ که نه د مړو روټۍ خورئ که نه خورئ څلوېښتوله ځئ که نه ځئ دا هم چېرته اسلام نه تپوس کړی دی چې دا په اسلام کې جایز دی او که ناجایز نو دا ټکی یاد کړئ چې پیشو تر هغې پورې شی ښایي چې په مږو نه یې پېښه نو مونږ ټول څه یو ټول ووایئ ځان ته مونږ پیشوګانې یو زم یم زم زبرګ یم ملا یم په منبر تقریرونه کوم جامې پټکې مې سپین دی خو مږه مې نه ده لیدلې که مې مږه ولیده بیا زما د ملاتوب تماشا کوه زه یې پرون ودرولم ما ته داسې کوي مال اوس رامنډه نه کي را باندې زړه دی غرکش مال مریض دی را سره ډاکټر ته بوځم او هم چترالی په خبره نه پوهېد او زمونږ د ملک پولیس چې دی خو پښتانه دي په خبره پوه شي هلکه مریض دی ورسره ښځه ده یا ځه څه وکړي هغې ما هم ورته داسې کوم په دې کې پولیس والا خو زه پېژندم هغې رامنډې کړې هغه یو طرف ته یې کړه هغه چترالیانو مونږ له لار را کتې را تېر شو تاسو ټول د سپو غوندې واپس کړي وئ که نه شکر ډېر شکر رمې یخ رمې یخ نن دا زرخانه څوک سړی دی چیټې ما ته را لېږلی چیټ کې لیکلي دي چې خلک وایي چې بجلیګر ملا هم پیسې واخېستې او چپ کېناست ول بجلیګر ملا خو پیسې واخېستې تاسو چې په شپږ بجې په کوواټۍ کې مړه شوئ دا تاسو ته چا ویلي چې شپږ بجې کوواټۍ ته ځئ چا درته ویلي خو د شیعو تماشې ته تللي وئ که نه په شپږ بجې خو د شیعو تماشه وه که نه بل څه شی و په شپږ بجې په کوواټۍ دروازه کې چې ته ورتلې څه شی بل د بجلیګر ملا خبره تاسو د صوبه سرحد خلقو منلې کله ده چې ته نن ما ته چټ رالیږې پلار چې د سړي مړ شي او مور یې دویم میړه وکړي هغې ته څه وایي ټول ووایي دا په اسمبلی کې چې ستاسو پلندران ناست دي هغې پسې ځئ که نه ما له څه ده چټونه رالیږئ دا په صوبه سرحد اسمبلی کې ټول چې ناست دي دا ستاسو پلندران دي که نه دي ما ته راځئ زه د اسلام ټیکهدار یم ورشئ د صوبایي اسمبلی ممبران راونیسئ چې مونږ سره ولې داسې وشو ورشئ د قومي اسمبلی ممبران راونیسئ چې مونږ سره ولې داسې وشو مشر سړی څوک په ځان اچولو دپاره جوړئ تاسو له شرم نه درځي د چواریانو د جمعدارۍ الیکشن لا راغلی هم نه دی تاسو ورته پرتګونه ایستي دي او په ګډېدو شوي یې ورته ډولکوله دې حاصل ورکوئ چې ورته به ګډېږي څوک وایي یو به زه د مور میړه ودرم بل وایي زه به د مور میړه ودرم بل وایي زه به د مور میړه ودرم دا څه خلک خدای دې د دې نه زیات اته ورځې وشوې چې زمونږ د علاقې ګټر بند و اته ورځې وشو تر دې نامه نه پاس پورې اوبه وې د علاقې خلک به یو میل لار واله په بله لار په پټو به راتاوېده او کورونو ته به راتله که ملک کمیټۍ او کارپوریشن دا زما د تقریر کاپي دی نن د کارپوریشن وزیر ته د دې کارپوریشن وزیر داسې دی دا سټې په دې ولو کې ننوتی دی په دې خبره پوهېږي سی ای ډي والا ولیکئ دا سټې په دې ولو کې ننوتی دی اته ورځې وشوې چې زمونږ د علاقې اوبه بند وې ګټر یو ګټر او یو ګټر په 10 ګزه کې 10 ګزه ګټر د ستا د پېښور کارپوریشن نه شو کولاولی او د علاقې ممبر څوک دی هم مونږ په ځان سور کړی و چې چا په ځان سورولو هغې ته مې وایي چې ورشئ که نه اوس ورپسې
اوس ولې نه راځي دلته تاسو باندې زما وس ورسي پرتګونه به درنه وباسم او په سر به یې درته تړم زه به یو سړي له ووټ ورکم زه به یو سړی د علاقې مشر کم او هغه علاقه کې به زما دا حالي د ټولې علاقې به دا حالي قسم په خدای دی چې اته ورځې مونږ متیاز اسکلي دي منئ دا خبره اته ورځې پیپونه لیکو او هغه پیپونه په هغه څښا اوبو کې ډوبو او د ټولې علاقې د ډیری او د کوټلي او د لالازار کالوني غل پې رابېده او متیازې او هغه متیازې به چې ټیوبویل بند شو دا پیپونو په سورو کې به ننوتې اته ورځې مونږ متیاز اسکلي دي او د غلو ګړو به هم سکلی دی دا څه ملک دی یا دا څه وطن دی چې آخر مې پرون سهار ټلیفون ورته وکړو مالننې کولاو مه کوئ نو د ځان تماشا وکئ وطن متن نه دی اسې اوس راته پاس یو ملګري وویل چې زر یې مونځ خلاصوه ځان مه ستړی کوه دې قوم ته په خبره په ایمان رښتیا و هسې مې زړه ستړی کړي هس دې قوم ته او دې وطن خبره مې دا کوله چې کم قوم او کم ملک کې د حدیث ته د یهودو ډکوسلې ویونکي خلک موجود وي او د هغه قوم سربراهان د اسلام نوم په خوله علي نو د دوی په خوله کې د الله کینسر مرض ونښي دی د اسلام نوم چې علي په کوم ملک کې چې د پیغمبر حدیث ته که دلته د سیاسي لیډر خبرې ته ډکوسله وویم په های کورټ کې در باندې ریټ کوي که نه کوي چې زما بېعزتي وشوه یا د کم جج نامه به او د سوالې کنټمپټ آف کورټ کې دی جیل تلیږي چې تا توهین عدالت کو په پاکستان کې توهین محمد کیږي محمد یو پرویزه کنټمپټ آف محمد جیل ته وانستولو چې تا د پیغمبر حدیث ته څنګه د یهودو ډکوسله ویلي په خدای قسم چې په دې پاکستان کې داسې خلک هم شته چې هغوی دې قرآن ته ناول وایي ناول پېژنئ ناول د قصو کتاب ته وایي لکه د ډمو د کیسو کتاب د اجړاګانو د کیسو کتاب وغیره وغیره قرآن ته ناول وایي ستا په ملک کې داسې خلک هم شته ستا په ملک کې بله ورځ اخبار لیکلی و چې پاکستان پہ میں شراب پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی لکھلیو پاکستان میں شراب پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی حیات آباد پہ پاکستان کے دے کہ نہ دے ہاں دا پاکستان دا پلشت هر مازیګر شاپینګ لورځي که نه ورځي کم دله چې ښځه ځان سره حیات آباد له بوځي او شاپینګ کوي د دنه د باګړو لوی دله به بل چېرته وي نو ستا ټول صوبه سرحد د دلګانو نه ډک دی که نه دی اوس غټان دي تاسې بیا اودسه نامه اخیستی شئ ستاسو خدای بنیاد وباسه زه خو تاسو پېژنم ځکه چې حیات آباد له ښځه بوځي خو د ټاپ دلی لوی غټ سرمایهداري د هغه بیا اودسه نوم څوک چېرته اخیستی نو په حیات آباد کې ورشه وګوره په روډ د پاسه د شیشو دکانونه دي او اعلی ویسکي پکې پرته ده او هره شپه تې پېښور له راځي او د شپې یې څوک څکي نو د عبدالله یو شاعرو د نوخار د هغه خپل رور سره ورانه وه نو چې ښه بد بیا ورپسې ووې نو آخر کې بیا وې چې د لالا په شکایت کې غلی خیمه د لالا په شکایت کې غلی خیمه اول بیا ښه بد ووې نو آخر کې بیا وې چې یاره نوم یې نه علم د لالا په شکایت کې غلی خیمه نو د
پاکستان لالاګان تاسو ټول پیژنئ. دا دلته زمونږ دا کوڅه ډب چې دي خو دا ټرې مریض کی که نه دا دلته چې جوړې شوي هغه اعلی ویس کی چاله دا شپاره شپه راځي نو د لالا په شکایت کې غلی ښي او که دروغي نو دا پولیس ګاډونه د دې بنګلو نه لرې کي او راځئ چې هره شپه در سره زه لاړ شم او پې ورننم باسم که په ګډېدو مې درته ونه ښوده نو دا ګیره به درته کلک. نو عزیزانو یو غم وي په دې ملک نو سړی وجاړي که نه یو غم نو ستا ملک ټول د غمه ډک دی. پاکستان پہ شراب پہ پابندی چا د پاره لگائی گئی سرمایہ دارو لاؤ کا غریب لا غریب چې شراب اس کی پولیس اسپتال تبوزی معائنه کی او پرچه پی ور کی او د یونیورسٹی او د شامی روڈ او د ډیفنس کالونی او د حیات آباد د بنگلو شرابیانو باندې پرچې ولې نه ورکوئ. دا د ټرتلبار کتاب پرچه یوازې ما د پاره ده ستا په دې تاڼو کې چې دا ټرتلبار پروت دی دا پرچه یوازې ما د پاره ده دا سرمایهدار د پاره ولې نه ده. د لاډ می کاله قانون یوازې ما د پاره ده ایف آئی آر صرف ما د پاره ده دا سرمایهدار د پاره ولې نه ده. نو عزیزانو عرض میں داو چې سکړی تاسو غریبو کړی او چې سکوي بیا بهم تاسو کوي بیا بهم کوي بیا بهم کوي بیا بهم کوي. مال موي نم منبر نم امام نم لیډر نم د کور روټای راځي نم جایگیر را کړي هغه کم ټیپر دی چې په بجلیګر مولای خرڅوي خپل خوخه مې دا که یو حق خبره مې د خولې نه ووته وتې بی کینی خدای دې دا ټول ملک په خړ سیلاب یوړي. ما ته داسې پاکستان په کار نه دی چې کم پاکستان نن په یورپ ممالکو کې یو ملک دی څه نوم دی چا په مسلمانانو انګریزانو کم ظلمونه شروع کړي دي څه مانا تاسم خی نم خوی درزی داغه خزی او بچی او فوټوان نن په اخبار کې وګورئ. انګریز هغه د سور بچی ملک دی که امریکا ده او که برطانیه ده مسلمان سر اوچتو ته نه پریږدي. تاسو وګورئ عراق ته بیا څه تریټونه ورکوي لګیا دی بیا تریټونه ورکوي او تو مغسی ورته چې نه ماما نه ماما ما به د خوریتوب نه وباسي امریکې ماما ما به د خوریتوب نه وباسي برطانیې ماما ما به د خوریتوب نه وباسي زه ستا خوریم. تر اوسه د پاکستان ماماګان دي که نه دي؟ نواز شریف ته وایه ته چې لندن ته تلې تا خدای هلاک که چې هلاک شي دا ښځه دې ځان سره ولې بوتلې وه خزه دی ولی بوتلی خزه یو ملک ته بوتلل روا دي چې هغه حج دی مکی او مدینه ته دا غې نه سیوا امریکې او لندن ته خزه بوتلل روا دي. تاسو ټولو لیډرانو خزې بوتلی دي که نه دا تاسو چې وله ووټونه ورکړي دې ټولو لیډرانو خزې بوتلی دي او بیا مغه لیډرانو پسې تاسو یې که نه نو چې د باګړو ټکی مې وکړو هغه د باګړو مونږ هم یو که نه مونږ هم یو کنه د دله مریدم دلی د دوس مریدم دوسی. یو سړی ما ته وی ته کشمیر ته تللی مال نه ویل ته کشمیر غزا ته نه یې تللی مال نه خو نه یم تللی ویل ته څنګه مولای چې کشمیر ته نه یې تللی مال ته تللی ویل نه زم نه یم تللی مال نو د بې غیرته قوم امام چېرته غیرتي کېدی شي وی چې نه مال خو چې څنګه ته بې غیرته خوار شي داسې زمې مه کوه. نو پرون دا ملیشې وه که باډر والا و که ملیشه وه څه بلا وه چا ورته پرې نه خو ما مال چې ورته یم چې بوم راځه چې دا بوم ټکي له د کشمیر له بوزم دوی بدلته وي سل پاپړ دی یو لوړ سل پاپړ دی یو لوړ
نه نغه پاپړو ټول مسلمان په مخ اغستی دي کنه. قسم په خدای دی چې ستا په ملک کې څومره فسادات کیږي دا د انډیا ایجنټان دي. ته خبرم نه ګوګو ته به څه خبر شي؟ ته به څه خبر شي؟ په اسمبلی کې ستا د سړیتوب خبرې نشته، په دفترو کې ستا د سړیتوب خبرې نشته. ستا د ملک ما خو درته کارپوریشن ته وګوره، اته ورځې مونږ متیازې څکلي دي، متیازې. هلته څه چل دی؟ دا د ټیوبویل اپریټر بدل شو، دا را بدل شو، دا دروغه بدل شو، دا را بدل شو. د ایڈمنسټریټر او د چیف افسر او د ډاکټر بل کار نشته، سیوا بدل شو، را بدل شو. دلته یو اخبار والا او ما ته خپل امام وی چې ته پوهې په دې اخبار کې څه لیکلي دي؟ په رامداس کې مونږ اوسېدو مالنا ویل د دې اخبار کې نور څه نه، خو پلاني ټیم رامداس نه غولو ته ووتو، په پلاني ټیم رانه نوتو، غولو ته ووتو رانه نوتو، غولو ته ووتو رانه نوتو. نو ستا دفتر او د ملک نظام غولو ته وروتو رانه نوتو. بسکټ راوړو، چای راوړو، شنې راوړو، تورې راوړو، کوک راوړو، سیونپ راوړه. دغه ستا د ملک فیصلې دي او دا ستا د ملک تقدیر. نو ستا ملک به څه پرونه دا سړک جوړ کړی دی، دا دې ځای نه چې وځي او د سیول کوارټرو طرف ته ځي، جوړ کړی دی که نه؟ پرونه جوړ کړی، نن پې بیا د اوبو سیلابونه ولې را روان دي؟ ولې؟ دې ویڼۍ ته د انجینیر ولې سوچ نه و کړی؟ د ایڈمنسټریټر ولې سوچ نه و کړی؟ د ټیکدار ولې سوچ نه و کړی چې دا اوبه دا دریاب بیا په سړک را روان دی؟ اوس چېرته د سړي زوی خدا قوم د خدای هلاک کي چې هلاک شي. د سړي زوی راولي او یو دوه په دې سړک ځوړند کم چې تا دا ویڼۍ ولې داسې جوړه کړې ده چې نن تی بیا اوبه بیږي. یو دوه ځوړند کم نو ملک به د سړي زوی شي که نه؟ نو عزیزانو خدای چې در سره څه کوي ډېر ښه کوي. د دې قابل یې یو پیر ته چالوا راوړه، غټ خانک ورته کېناست، مریدانو ته یې بار او د لاس اوچت کو ویل اللهم زد فزد، اللهم زد فزد. خدای دا د الوا خانکونه نورم زیات کړي، خدای نورې زیات کړي. نو زم ویم چې اللهم زد فزد، اللهم زد فزد. چې مونږ او تاسو ټول پړسېدلي داسې په اوبو کې پراته یو، لکه دا چنډخ چې مړ شي که نه او سیلاب راشي او داسې پړسېدلې خېټه په اوبو ګرځي، داسې پړسېدلي پراته. ډېر شکر. غوږونو ته مې رانله چې یو قوم، یو کلی، یو وطن، یو علاقه خپل منبر یې رانیولی دی، د دې مرۍ نه راکاږي یې په سرک چې ته مونږ منبر کړی څه دپاره یې؟ ما وانه اورېد. ملا له چټ راواستوئ، پلانې کار ده چې ولې وشو، پلانې کار ده چې ولې وشو. ډېر ښه وشو، سم کار وشو. او زما خو دا خوله بېواکه ده، ما له څوک سره کوي نه کني په ټکي بیا والم، خو یېرېږي رانه.